واده کې چې کم سړی ډنټوب وکړو عبادت ته ها یا دې پکې ګانې بچانې ولګوي راته یا دې ژړاګانې اډمې راوستې یا دې آتشبازي وکړه یا دې هوایي فایرنګ وکړو غیر شریکات کرته پیښ شوې نه دې پرې ګټم کولای ساده لیونی برکم لیونیزم ولمه کرا ملګرو چې کله هم ګبر ایس ایچ او عبدالعلی خان په صوابۍ کې چې کله دغه ډیوټي ولګېده نو بیا دې نه وروسته د دې چې کوم تقریر و هغه ډېر زیات وایرل شو په هغې کې دا خبرې وکړې چې د مدرسو مخې ته کوم هلکان ودرېږي یا د سکولونو مخې ته کوم هلکان ودرېږي د جنکو سکولونو مخې ته نو د هغوی خلاف به زه ایکشن اخلم بل په بازارونو کې چې کومې ښځې ګرځي بغیر بورکو نه د هغوی خلاف به هم زه ایکشن اخلم داسې مختلف قسم بیانات یې راغلو بیا دې نه وروسته د صوابۍ چې کوم ډیپټي کمیشنر دی د زموږ چې د صوبې کوم گورنر صاحب دی هغې پې هم ایکشن واخیستو او دی چې کوم دی په هغه ټایم کې معطل کړو بیا هغې دې نه وروسته خلک راووتو ټول خلک راووتو بازار یې بند کړو احتجاج یې وکړو چېرې دغه ایس ایچ او دی وفاظ بحال کړی شي نو بیا دې نه وروسته ګبر ایس ایچ او اوس واپس بحال کړی شو قدرمنو دوستانو که موږ تاسو وګورو د ګبر ایس ایچ او چې کوم دی نه مخکې چېرته هم دی خپله ډیپټي کړی دی نو ډېر په ښه انداز باندې کړی دی